سلام ګرانو لیدونکو، نن موږ تاسې په سفر کې له ځان سره جرزي آیلند ته وړو. خدای دې وکړي د ویډیو تر پایه پورې د موږ سره پاتې سئ. جرزي جزیره چې ده د انګلستان په جنوب کې ده او له لندن څخه تقریبا 8 ساعته لاره ده او دا په موټر کې او په کشتۍ کې کولی شي چې ورې ورسېږي. جرزي آیلند په 1060 میلادي کال کې د انګلستان له جزیرو څخه شامل شو. چې د انګلستان له جزیرو څخه ده، ولې بیا هم د پاسپورت چک کیږي او د کورونا د سرټیفیکیټ باید ولرئ چې تاسې واکسین کړی ده، او همچنان پیش له پیشه باید ټول ټکټونه د کشتۍ باید بک کړي. په کشتۍ کې تقریبا 4 ساعته لاره ده. موټر کولی شي کته پارک کړي او د پورته کولی شي چې منتظر پاتې شي 4 ساعته چې جرزي آیلند ته ورسېږي. په دې جزیره کې کشتۍ جوړیږي، ماهیګیري او زراعتي اموال تولیدیږي او جهانیانو ته یې تقدیموي. په 19 قرن کې د ترانسپورت لارې زیاتې شولې او زمینه مساعده شوه چې توریستان هم زیات شي او دغه مملکت اقتصاد ته هم وسکومه کوي. جرزي د جزیرې امنیت بریتانیا نیسي، مګر په داخلي چارو کې بریتانیا مداخله نه کوي او مستقل دی. دا جزیره پخوا د فرانسویانو وه، ځکه دلته د فرانسوي ژبه هم چندان شته او انګلیسي ژبه هم په مکتبو کې درس ورکول کیږي. ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي چې جوړ و ارام اوس. زه نن دغه آیلند ته چې جرزي آیلند نومیږي د انګلستان په جنوب کې ده راغلی یم. مالته د یو څو فلم کې هم تاسو وګورئ. ډېره ښه ښایسته ځای ده، خو د موږ د افغانستان ښایست نه رسېږي. باید موږ په جهان کې زه فکر کوم تر ټولو ښایسته مملکت ده. ولې کله چې دلته یم ما غوښتې یو څه فلمبوري تاسې لپاره وکړم چې د مملکت ښایست هم چندان تاسې وګورئ. ډېر زیات تشکر.
جرزي کې ډېر مختلف باغونه هم شته او دا یو باغ پسې زه ورغلې وم، هغه د بوتانیک ګاردن ورته وایي چې ډېر ښه میوې لري، ګلان وې هم چکان شته. ژوند کول په جرزي کې ډېر زیات مشکله ده او هغه چا لپاره ده چې پیسه داره وي او کم تر کمه 600,000 عاید باید په کال کې ولري او کور اخیستل وریدي. نورو خلکو لپاره صرف چې عاید زیات وي کولی شي چې کور واخلي او چې کم یې کور نشي اخیستلی.